کوم البمونه دي هم راغلي دي کې تقریبا 10 کال وشو کې میوزیک فیلډ کې ما ایر فورس نوکری سره ما دا شوق هم کولو او ما آډیو کیسټ کړي دي بشمار کیسټ می کړي دي ویډیوز می کړي دي او باغ چې کوم ویډیوز کړي دي او آډیوز می کړي مارکیټ ته راغلي هغه باندې ما ته چې کوم ساده پورې کوم ملګرو زما ورېدلې د کیسټ نو زه یې اپریشیټ کړم او وخت کړی دي لږ دا هم راته ووایي چې تاسو ویل چې ما په ایر فورس کې نوکري کوله اوس هغه نوکري ته هغې نه ریټایرډ شوی وخت یې پوره شوی دی اوس دا موسیقي دا کم ته چې د فن په کومې دنیا کې دا ته د خپل پروفیشن یوه د پیشې په طور باندې کې مطلب دې نه پیسې هم ګټې که نه صرف شوقیه یې کې ظفر صاحب اکثر ما ته ډېر زیات ملګري دا وایي چې ته د میوزیک فیلډ کې دننه پاتې کېږي نو دا لفظ پکې مې ظاهره وه چې زه شوق سره کوم نو دا زه نن کلیر کول غواړم د خپلو اورېدونکو ته خپلو هغه دوستانو ته چې هغه وایي دې دا خبره نه کوي نو ما د میوزیک فیلډ کې راننوتېدو سره سره ما ځان له خپل یو ساوند سیسټم اخیستی دی کله چې ما ایر فورس نه ریټایرمنټ واخیستو نو ما څه غونتی چې ما چې جمع پونجي وه په هغې باندې ما خپل ساوند سیسټم ځان له واخیستو هغه ساوند سیسټم زه کله کله زه په کرایه باندې ورکوم زیاتره په کرایه نه خو ما ځان سره وړم دغه ساوند سیسټم زه کرایه اخلم او تر نن تاریخ پورې ما ځان له خپل پیمنټ نه دی کړی او نه کوم او چار دي زما د هغه یارانو دوستانو ښه دي چې هغې کله ما بوځي نو هغې دا ذهن کې نه محسوسوي چې دا تاج اکبر خو اوس دې ټایم کې جاب لیس دی او یو ښه پروګرام پیش کوي نو د دم څه ضرورت به وي نو هغه ملګري هم داسې غوره نه ګڼي چې که نه دله مونږ پیمنټ کړو او ورکو او زه هم ترېنه توقعات نه ساتم او ډیمانډ ترېنه نه کوم ها چې کوم ساوند سیسټم دی هغه زما حق جوړېږي په هغې باندې ما پیسې بندي کړي دي نو هغه زه خپل یو بزنس یو کاروبار ګڼم او میوزیک فیلډ کې اول هم زه په شوق کې اوس هم په شوق کې یم او ما سره چې کوم خپل ملګري سازنده دي نو ښه سازنده مې ځان سره ساتلي دي ښه تکړه تکړه سازنده ځان سره ساتم هغه استادان ساتم چې کوم ما سره غږولی شي ځکه چې ما د ښو استادانو نه زده کړه کړې ده او کوم نومونه چې تاسو ته ما واخیستل نو هغه واقعي چې نامې ګرامي شخصیت دي کوم چې په کراچۍ کې زما استاد دی او کوم چې په پېښور کې دي او کوم په اسلام آباد کې دي نو هغه باقاعده یو مستند استادان دي نو د هغې نه ما ښه زده کړه کړې ده نو په کار دی چې ځان سره ښه سازنده وګرځوم او بیا د هغې حق جوړېږي چې هغې ما سره ځي په کار دا دی چې هغې له زه څه نه څه د هغې فیس د هغې پیمنټ وکړم ځکه چې هغې ګوسر بسر چې کوم دی نو په دې میوزیک فیلډ باندې بل د هغې څه جایداد نشته نو ملګرو نه اکثر له زه ډیمانډ کوم چې بھائی د استادانو له ورکوي د ساوند له ورکوي او د کنوینس له ورکوي زه به سره به طور میلمه ځم په دوستانه ځم حالانکې زما سره جایداد نشته خو دا داسې ټوټه پوټه ماته چې کوم پنشن میلاویږي یا دا ساوند د کرۍ ماته میلاویږي زه خپله ګزاره په دغه پیسو کې دا سندرې وایي که د دې نه علاوه د سندرو دپاره د ملک نه بار ته یا کوم ټي وي ریډیو ته هم تللي ښه خیاران دوستان چې زما کوم راځي او واده خادي راځي نو هغې کې هم زه پروګرام نه کوم او د ملک نه بار تللی یم اماراتو کې م پروګرامونه کړي دي دوبۍ شارجه ابوظبي لین او افغانستان ته تللی یم پاکستان نه علاوه پاکستان نه بار مې پروګرامونه کړي دي چې کله ته هلته تللی بار ته تللی تا ته د ملک نه بار چې کوم پښتانه دي کوم مسافر پښتانه چې کوم دي تا ته هغوی ډېره مینه در کړې ده که نه ته چې په کراچۍ کې په کومه علاقه کې اوسېږي د دې خلکو له ډېره مینه در کړې ده تا دا ذکر هم وکړه چې ته افغانستان ته هم تللی افغانستان چونکې د پښتنو پلرنی ټاټوبی دی هلته د خلکو رویه تا سره څنګه وه او افغانستان دې څنګه خوښ دې شو د هغې غرونه رغونه د هغې ابوهوا د هغې باره کې څه وایي د افغانستان ټور هم دوستانو سره زه تللی یم د ودونو پروګرامونه وو هغې له تللی یم او درې څلور والې تللی یم په افغانستان کې چې کوم ماته ملګري میلاو شوي وو د هغه ځای خلک واقعي چې ما له ډېره زیاته مینه راکړې ده ما په پاکستان کې هم د فن خپل فن مظاهره کړې ده او د پاکستان نه بهر چې کوم زه دوبۍ سایډ ته تللی یم هلته مې هم کړې ده خو چې کوم مینه محبت ما له د افغانستان ملګرو راکړې ده زما د دې فن او قدر یې کړی دی نو دا زه تاسو ته ویلی شم دلته هم زما چا بېقدري نه ده کړې لکه که هغه په خیبر پښتونخوا کې او که په سند ایریا کې کراچۍ کې ده که هغه دوبۍ کې ده خو له یادګاري مینه محبت چې ما له کوم راکړې ده افغانستان خلک د موسیقۍ ډېر زیات قدر کوي د دې نه علاوه کوم چې تاسو د سند خبره وکړه دلته اندرون سند کې هم که پښتانه کله داسې وادونه یې خدیانې نو آیا سندرغاړي پښتانه سندرغاړي هغې ته رابلي کوم پښتانه